ګرانو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ت درس وایو. ت د پښتو الفبا 5م توری دی. ت د ت آواز ورکوي او د انګلیسي د ټي په شکل لیکل کیږي. نو راځئ چې ت درس ته ولاړ سو. ت تحفه. تحفه یعنی گفت. نن د تمنا سالگیره ده. تجلا تمنا ته تحفه ورکوي. تاسو وینئ دغه دوې نجونې، دا یوه چې پر سر باندې دا کولاککه ده دا تمنا ده، او دا بله نجلۍ چې ده دا تجلا ده. ګوره تجلا و تمنا ته تحفه ورکوي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. نن د تمنا سالگیره ده. تجلا تمنا ته تحفه ورکوي. تاسو ګورئ په تمنا، تجلا، ته او تحفه کې ټول ت راغلی ده. اوس به وګورو چې له ت څخه نور کوم نومونه راځي. ت ترازو. ترازو ته په انګلیسي باندې سکیل وایي. ت تنور او ت تحفه. نو موږ وینو چې له ت څخه ترازو، تنور او تحفه راغله. اوس به وګورو چې که ت د یو نوم او یا لغت په مابینځ او یا اخري کې راسي نو څنګه ایسي. توتکۍ. په توتکۍ کې ت په سر او په مابینځ کې راغلی ده. او دوهم توت دی. په توت کې هم ت په سر خو په آخر کې هم راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې بل څه شی له ت څخه راځي. آفرین. دا درس په خپلو کتابچو کې 3 وارې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. ت تحفه. نن د تمنا سالگیره ده. تجلا تمنا ته تحفه ورکوي. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. په مخه مو شه.